السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کمپاس په ذریعه خپله ټوله لازمي ډیټا په خپل موبایل کې پټه کړئ. ملګرو هغه که تصویران وي، که ویډیوګانې وي، که نوټس وي یا دغه رقم که اډیوګانې وي، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې له هر چا څخه پټولی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. کمپاس یې نوم ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم به ګورئ تاسو لونګ پریس اون میډل پوینټ اون اوپن ویلوډ. تاسو په دغه کم میډل بټن چې ده په دغه باندې به تاسو یعنې تر ډېرو پورې کلیک ونیسئ او بیا به دغه تاسو پرېږدئ. هغه رقم چې کم پرمیشنان دلته دی له تاسو څخه غواړي، دغه پرمیشنان به دلته دی تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، هغه رقم پاس کوډ یعنې له تاسو څخه کوډ غواړي، تاسو به نوی کوډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو زه کوډ ورکوم 1 2 3 4 او دغه رقم په دا بله خانه کې زه ورکوم چې 1 2 3 4 یعنې 1 2 3 4 کوډ ما ورکړئ. دغه رقم دغه به تاسو چیش کړئ اوکې کړئ. نو دغه رقم به تاسو نیکسټ ووایئ او اوکې به کړئ. کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، اوس تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې، دغه رقم تصویران، ویډیوګانې، اډیوګانې، دغه رقم نوټس او سټیټس سیور شو، دغه رقم اپس لاک شو، تاسو هر څه کې کولی شئ. نو ګوره ملګرو اول زه راځم یو څو تصویران پټوم. دغه رقم تاسو په البم باندې کلیک وکړئ. دغه رقم دلته تاسو راسئ به دا پلس نښه باندې به کلیک وکړئ. اوس که هر تصویران تاسو پټوئ، صرف او صرف هغه تصویران تاسو وروښایه. سلیکټ آل په ذریعه سره ټول سلیکټوی شئ. کوم یو سلیکټ کوئ هغه بیا خپله هم تاسو کولی شئ. نو دغه رقم تاسو هاید ووایئ، هغه به چې سي پټ شي. کله چې ګوره ملګرو هغه پټ شو، دغه رقم تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. دغه اوس ما تصویران پټ کړو. اوس کوم ویډیو پټولې په ویډیو باندې به کلیک وکړئ، په نیو البم باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو په پلس نښان باندې کلیک وکړئ. هره ویډیو چې غواړئ پټ یې کړئ، نو هغه تاسو پټولی شئ. صرف او صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم تاسو هغه ویډیو وروښایئ چې دغه ویډیو زه چې کومه پټومه. نو ګوره ملګرو زه دا ویډیوګانې پټومه. هغه ټولې به تاسو دا رقم ته سلیکټ کړئ او دغه رقم به تاسو په هاید بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو چیش کړئ پټې کړئ. نو ګوره ملګرو هغه دوې ویډیوګانې هم دلته پټې شولې او د اډیوګانو په ذریعه سره بیا تاسو اډیوګانې پټوی شئ، یعنې ساده اوازونه تاسو پټوی شئ. نو صرف او صرف به تاسو په هغه اواز باندې کلیک وکړئ او هغه اواز به تاسو وروښایئ چې دغه اواز زه غواړم چې پټ یې کړمه. نو دغه رقم تاسو په هاید بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به چې سي پټ شي. نو دغه رقم ګوره ملګرو په نوټس کې تاسو نوټسونه پټوی شئ او سټیټس سیور کې تاسو سټیټس سیور پټوی شئ او په اپس لاک کې بیا تاسو اپسو ته کوډ لګولی شئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په اپس لاک باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو اپلیکیشن غواړئ هغه به ډاونلوډ کړئ او دلته بیا تاسو په اپس لاک کې ډېر په اسانه ذریعه سره هر اپلیکیشن ته کوډ هم لګولی شئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی شئ چې تصویران پټ کړئ، ویډیوګانې پټې کړئ، اډیوګانې پټې کړئ. کومې چیرې بېرته ختمول، صرف او صرف تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دغه رقم په هغه البم باندې کلیک وکړئ. تاسو هغه دواړه سلیکټ کړئ. دغه رقم بیا ګوره تاسو راسئ ان هاید به ووایئ. کله چې ملګرو تاسو ان هاید ووایئ او دغه رقم تاسو دا ان هاید کړئ، هغه به یعنې له پټېدا څخه ختم شي. ګوره ملګرو هغه اوس بېرته ما ختمې کړلې. نو په دغه طریقه سره تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې خپلې لازمي ویډیوګانې، تصویران، اډیوګانې ټول شیان پټ کړي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.